پښتانه خلک ډېر شناخته خلک یو که نه. وردګ خپل زوی ته نصیحت کاوه ویل بچو ژوند جنجالي ژوند دی خو دوې خبرې درته کوم دا په پام کې لره. اول خبره ول یوه خبره اوله خبره د مړۍ ده د مړۍ خبره ده اوله خبره صحیح. نو بیا بچی منتظر دي چې په دومره خبره څه شي چورت واه واه وردګ بارات ول بچو دا دوهمه خبره دا بیا د مړۍ نو اصل خبره هغه دا ده که نه چې اقتصاد فرهنګ دغه چې کېږي که نه هغه دا چې په اقتصادي لحاظ باندې څوک څومره مسلط دي په تخنیکي لحاظ باندې څومره مسلط دي په سیاسي لحاظ باندې څومره مسلط دي په هغه اندازه باندې هلته په ژبه کې ترقي راځي که نه د ژبې دغه کېږي. نو اوس اخره دغه مې دا ده دا خپل ملګرو ته دغو ته ټولو ته که نه چې دوی دې پر ځان پام کوي. پښتنو کې متل دی انا یې وړه انا څه وڅکمه غاړې غرونه یې وړله هر څه یې وړله. و ما د شعر دغه و یو ځای تور مې رایاد شو خو د کتاب را خدا یو تور یاد شو که نه هغه دا چې پنجابي تیل یې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر وکړي پښتو ته خان لاهور لیدلی دی. او لا بله د اخره خبره ده دا تیل خلاص شویوي که نه پنجابي تیل یې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر وکړي پښتو ته خان لاهور لیدلی دی. او د خاتمې دا یو دوه توري دي که نه چې افراسیاب یې ډېر غوږ ونیسي که نه مخکې بجمه اورېدلی وي که نه چې د پنجاب زهریله خړه د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله صادق خان لاله جایه د بچاو نارې